د ځمکني فوز د حرکت دپاره تیزترین او جدید ګاډي ډیر مهم وي. په ځمکني محاذ د دشمن سره د مبارزې دپاره ټینکونه بنیادي کردار ادا کوي، ځکه چې د دنیا جدیدترین ټینکونه هوارو ځمکو سره سره په ډبرینو سیمو او صحراګانو باندې دشمن ته د سبق زده کولو دپاره په حرکت کې وي. د جدید دور په جنگي حالاتو کې د یو قام د طاقت اندازه د هغوی د پوځي صلاحیت نه لګي. پاکستان د ډېرو کلونو نه لګیا دی مقامي ساخته مرکزي جنگي ټینکونه جوړوي چې پکې الزرار، الخالد ټینکونه شامل دي. د پاکستان دفاعي صلاحیت د چانه پټ پناه نه دی. اوس د پاکستان په دفاعي نظام کې د یو نوي ټینک چرچا ده، ځکه خو دشمن هم د دې په ستاینه مجبوره دی. حیدر مین بیټل ټینک قومي فخر او د پاک فوز د طاقت نښه ده.